अस्सलाम वालेकुम मीना वालो زه مما منظر تاسو ته مخامخ زه خپل مینوالو ته او الحمدلله زما ډېر زیات مینوال دي ملک کې ملک بهر زه به هغه پښتنو وروڼو ته دا یو درخواست کوم یو ریکویسټ ورته کوم چې دا جرګه ټي وي چې په کوم میشن په کوم سوچ راوتی دا نو تاسو یقین وکړئ ما ډېرو چینلو سره ناستې کړې دي ټول په خپل ځای باندې ښه روان دي هر سړی خپل سټرګل محنت کوي خو چونکې د عادل صاحب خبرې چې ما واورېدې او د جرګې ټي وي دا میشن ما وکتو چې دی کوم میشن دی کوم سوچ دی چې یاره موږ د پښتو خدمت په داسې طریقه کوو موږ نه لالچ کوو نه حرص کوو نه هوس کوو نه پیسو کې څه مقصد شته نه چا نه سوال موږ راغلي یو د پښتو خدمت ته او موږ هغه خلک چې هغه لګیا ده پښتو ګام په ګام شرموي جامې وباسي موږ دغو خلاف یو قدم اخیستی دی موږ راغلي یو ما ته نن راغلي دي زه به تاسو ته ریکویسټ کوم زما مینهوال یې زموږ خبرې به پرې اورئ درنې خبرې به اورئ په دې کې به انشاءالله چې څه سپکې خبرې نه وي په دې کې به توهین نه وي په دې کې به څه ملاوټ نه وي په دې کې به نقل نه وي دا به خالص تاسو پروګرام وي دا به خالص د پښتو پروګرام وي دا به خالص د پښتو خدمت وي تاسو دې پروګرام ته راشئ د جرګې ټي وي ته راشئ دا تاسو خوښ کړئ ملګرو ته ورسوئ سبسکرایب یې کړئ تاسو پیس نه ځي یو ټچ دی یو د ګوتې سر دی دا ورته ورړئ خو په دې سره به ډېر لوی خدمت وشي او دا یو قلمي جهاد دی دا به شروع وي تاسو به رسوئ خپلو ملګرو ته خپلو نسلونو ته موږ به درته نشر کوو انشاءالله نو زه دې مینهوالو ته یو ځل بیا وایم چې مینهوالو که چېرې تاسو موږ سره مینه کوئ زموږ پښتو سره مینه کوئ زموږ قلم سره مینه کوئ زموږ لفظونو سره مینه کوئ دا چینل دی جرګه ټي وي یاد ساتئ دا خوښ کړئ دا ورسوئ دا سبسکرایب کړئ ډېره مننه